د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د بدني ښکلاو نهمه برخه. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآله واصحابه واهل بیته اجمعین. اما بعد، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د بدني ښکلاو بیان مو تر دې ځایه رسولی و چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د اوږو مبارکو ښکلا مو بیانوله. اوس به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د اوږو مابین او د نبوت مهر مبارک په اړه معلومات درته وړاندې شي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د دوو اوږو تر مابین پراخوالی و او د دوو مبارکو اوږو تر مابین یې څه وراسته اوږې ته نږدې یا لږ وچپه اوږې ته نږدې سپېڅلی نوراني د نبوت مهر شریف و. د نبوت ښایسته مهر شریف شکل یې داسې و چې یا ګول او ګردی و لکه سپوږمۍ، او یا لکه د کوترې د هګۍ په ډول، او یا د نخود د دانې په شان، او یا د سیب په شکل و. د دغه مهر شریف حقیقي شکل چا نه دی لیدلی، ځکه چې دا مهر شریف نورانی و، نو ځکه به چاته یو راز ښکارېدی، بل ته به بل راز معلومېدی. د نبوت مهر د یو ډول راختلي غوښې څخه جوړ و. په نوراني لیکنه سره دوې لیکې خط پکښې لیکلی و. په لومړۍ لیکه کې لا اله الا الله او په دویمه لیکه کې محمد رسول الله لیکلی و صلی الله علیه وسلم. د نبوت د مهر پر شاوخوا د بیشتانو یا دغسې د تیو د سرو په شان د غوښې علامې پر راګرځېدلې وې. د نبوت مهر شریف رنګ یا سور و او یا په بل روایت کې بدن ته ورته و. علامه نبهاني رحمه الله په حواله د ابن عساکر د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت نقل کوي چې یو وخت یهود و حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته راغلل او غوښتنه یې ځینې وکړه چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیان راته وکړه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه د تفصیلي ځواب په دوران کې دا هم ورته وویل چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د اوږو په مابین کې نوراني ګول ځای و لکه د 14 سپوږمۍ، او په نوراني لیکنه سره دوې لیکې پکښې لیکل سوي وې. په اوله لیکه کې لا اله الا الله او په دویمه لیکه کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا روایت جامع معجزات او تاریخ دمشق راخستی دي. او علامه ابو عبدالرحمن په رحمه الله په حواله د امام مسلم د حضرت جابر ابن سمره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې دی فرمایي ما د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د نبوت مهر ولیدی چې د دوو اوږو په مابین کې د سرې غوښې څخه جوړ و، لکه د کوترې هګۍ دونې اندازه یې وه. دا روایت اوس پر نبي صلی الله علیه وسلم کې هم ذکر دی او صحیح مسلم کې هم. او امام مسلم رحمه الله په بل روایت کې فرمایي چې د نبوت د مهر رنګ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بدن ورنګ ته ورته او سوی و. او امام احمد رحمه الله د ابي نصر العوفي رحمه الله څخه روایت نقل کوي چې دی فرمایي ما د ابو سعید الخدري رضی الله تعالی عنه څخه د مهر نبوت په اړه پوښتنه وکړه. د مبارک راته وفرمایل چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د نبوت مهر د شا په طرف کې د یو جګي او پورته سوي غوښې څخه جوړ و. دا روایت مسند احمد کې ذکر دی. او امام مسلم رحمه الله د عبدالله ابن سرحس رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې دی فرمایي زه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته په داسې حال کې رالم چې دی صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو سره ناست و. زه شاوخوا ورباندې راوګرځېدم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام زما په اراده پوه سو، نو یې د شا مبارکې څخه پټو لیرې کړي. ما ولیدل چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر اوږو مبارکو د نبوت مهر شریف و چې د سوک اندازه و. پر شاوخوا یې تور ټکي ول لکه هغه کوچنۍ کوچنۍ تورې دانې. او علامه برزنجي رحمه الله فرمایي چې د نبوت د مهر په تشبیه کې مختلف روایت راغلي دي. اول یو روایت داسې نقل دی چې د نبوت مهر شریف داسې و لکه د کوترې هګۍ. دویم روایت دا دی چې د نبوت مهر داسې و لکه جمع سوي ویښتان.
او دریم روایت دی چې نبوي مهر شریف داسې و لکه راپورته سوې غوښه. او څلورم روایت داسې دی چې نبوي مهر شریف داسې و لکه مردکه یا ګول ګولۍ چې رنګ یې توروالي ته سوی و. او پنځم روایت داسې دی چې نبوي مهر شریف داسې و لکه هغه شی چې مهر او ټاپه په وهل کیږي. او شپږم روایت داسې دی چې نبوي مهر شریف داسې و لکه سیب. او اووم روایت دی چې نبوي مهر شریف داسې و لکه چې د بدن څخه غوښه کیندل سوې وي، رنګ یې تورو او شینوالي ته مایل و. اتم روایت دی چې نبوي مهر شریف داسې و لکه تور ټکی چې وژړوالي ته څه مایل وي او پر شاوخوا یې ویښتان ول. او نهم روایت دی چې نبوي مهر شریف داسې و لکه د جمعه مرغه هګۍ. اوس جمعه مرغه چې شته وایي نو د المعجم الغني کتاب او د المعانی کتاب مصنفین فرمایي چې د جمعه یو داسې مرغه دی چې رنګ یې ایرو ته سوی دی، ښایسته سره مشوکه لري، سرې پښې دي او غوښې هم ډېرې خوږې وي، بدن یې دونه دی لکه د کوترې. نو لکه دغه د جمعه مرغه هګۍ یعنی دا دونې هګۍ دی لکه د کوترې ده. دا اقوال و روایت ټوله علامه برزنجي رحمه الله خپل کتاب شرح مولد النبوي صلی الله علیه وسلم کې ذکر کړي. او علامه برزنجي رحمه الله پسې فرمایي چې د دې روایاتو په مابینځ کې خو څرګند د اختلاف او ټکر دی. نو محققین علماو د دې اختلاف په جواب کې ویلي دي چې نبوي مهر شریف د یو داسې راپورته سوي غوښې څخه جوړ و چې پر شاوخوا یې ویښتان هم ول. کله به دا غوښه کمه سوه نو ویل کېدل به چې نبوي مهر شریف د کوترې د هګۍ په څیر دی، خو کله به بیا دا غوښه زیاته سوه نو ویل کېدل به چې د سوک غوندې دی، یعنی شکل به یې داسې و لکه د سوک اندازه، او که څه په د اندازه کې به یو څه کوچنی و تر سوک. نو علامه برزنجي رحمه الله فرمایي چې په اوو روایاتو سره اوس هم اعتراض کیږي. د هغه په جواب کې به دا ووایو چې د نبوي مهر شریف پر شاوخوا باندې څه کیندل سوې غوښه وه، د دې دپاره چې د نبوي مهر شریف د نور بدنه څخه څرګند او ښکاره معلوم سي. او محققین علماو په دې روایاتو کې دا هم ویلي دي چې یو کس چې به نبوي مهر شریف ولیدی نو په زړه کې به یوه تشبیه راغله، د یو شي سره به مشابه کوي، او د بل په زړه کې به بیا بله تشبیه راغله. نو د دې راویانو الفاظ چې کوم دي دا په خبرو کې د الفاظ سر جلا جلا دي، خو مقصد د ټولو یو دی چې د مهر شریف بیان کوي. او امام جلال الدین سیوطي رحمه الله بیا تقریبا په خپل کتاب خصائص الکبرا کې 19 روایات د مهر شریف په اړه ذکر کړي دي. او بیا فرمایل دي چې د نبوت د مهر شریف په اړه چې د راویانو اقوال مختلف دي، دا په حقیقت کې اختلاف نه بلکې هر کس ته چې کوم راز تشبیه ورپه زړه سوی وي هغه یې ذکر کړي وي. چا د یو شي سره تشبیه ورکړي وي، چا د بل شي سره، خو د ټولو مقصد یو دی چې دا مهر شریف یو ټوټه غوښه وه. او په کوم روایت کې چې د ویښتانو ذکر سوی دی چې ویښتان شاوخوا ول، د هغه مقصد دا دی چې شاوخوا یې ویښتان ول، خو دې په د مهر شریف کې دننه ویښتان نه ول. او امام قرطبي رحمه الله په المبهم کتاب کې فرمایي چې د نبوت مهر د چپې اوږې سره یو څرګند شی و، سور رنګ یې درلودی چې کله به لږ سو نو د کوترې د هګۍ غوندې به و، او چې کله به بیا ډیر سو د سوک په اندازه به و. او علامه قاضي عیاض رحمه الله شفا کتاب کې د حضرت جابر رضی الله عنه څخه روایت کوي چې دی فرمایي زه پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر سپارلي باندې شاته سپور کړم. حضرت جابر ځوان دی، کشر صحابي دی په دا صحابو کې. نو دی مبارک فرمایي چې زه پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر سپارلي باندې شاته د ځان سره سپور کړم، ما د نبوت مهر شریف په خوله کې ونیوی، پر ما د مشکو خوشبویي راتلله. او اوس به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د سینې ښکلا درته بیان سي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارکه سینه ښایسته پراخه مبارکه سینه یې وه، او د سینې پر لوړه برخه یې ویښتان ول، او پر نوره سینه او نس یې ویښتان نه ول.
علامه نبهانی رحمه الله په حواله د امام ترمذي د حسین ابن علي رضی الله عنه څخه روایت نقل کوي چې دی فرمایي ما د خپل ماما هند ابن ابي حاله رضی الله عنه څخه د پیغمبر اسلام د ښکلا په اړه پوښتنه وکړه. وایي ماما مې د تفصیلي ځواب په ترڅ کې راته وفرمایل چې د پیغمبر اسلام پر اوږو مبارکو او بازوګانو مبارکو د سینې مبارکې پر لوړه حصه بیشتان ول. دا روایت جامع معجزات او شمایل ترمذی دواړو نقل کړی او داسې نور کتابو. امام بغوی رحمه الله روایت نقل کوي چې پیغمبر اسلام وفرمایل ما خپل خدای جل جلاله په ښایسته صورت کې ولیدی. بیا خدای جل جلاله پوښتنه راڅه وکړه چې لوړې فرشتې په چیش کې بحث او مباحثه سره کوي. پیغمبر اسلام فرمایي چې ما ورته وویل چې ای رب ته ښه خبرې، ای رب ته ښه خبرې. 2 وارې مې دا کلمات تکرار کړ. پیغمبر اسلام فرمایي چې الله جل جلاله بلاکی په خپل لاس مبارک زما په اوږو کې راکښېښوی چې ما یې د لاس یخني په سینه کې محسوسه کړه. نو سینه مبارکه د پیغمبر اسلام داسې پراخه سوه چې دی مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي بیا مې نو پر هغه مخلوقاتو چې په مځکه یا په اسمانو کې دي علم راغلی، یعنی د ټولو مخلوقاتو علم خدای جل جلاله راته حاصل کوي. بیا پیغمبر اسلام د سورة انعام 15 نمبر آیات تلاوت کوي چې خدای جل جلاله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ژباړه خدای پاک جل جلاله فرمایي چې همداسې موږ و ابراهیم علیه السلام ته لویه پاچهي د اسمانو او مځکې ورښکاره کړې وه تر څو دی د یقین کوونکو څخه سي. یعنی لکه څنګه چې مې پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته شاهي د اسمانو د مځکو ورښکاره کړه او عجایب د مخلوقات ولیدل، داسې مې ابراهیم علیه الصلاة وسلام ته هم دا شاهي ورښکاره کړې څو یقین یې زیات سي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې خدای جل جلاله بیا پوښتنه راڅه وکړه چې لوړې فرشتې په چیش کې بحث او مباحثه سره کوي. پیغمبر اسلام فرمایي چې ما ورته وویل چې یو په هغه شانو کې ملائکې بحث سره کوي چې ګناهونه په معافي شي. الله جل جلاله وفرمایل چې هغه شان چیش دي چې ګناهونه په معافیږي. پیغمبر اسلام مبارک فرمایي چې ما ورته وویل اول د جماعت والمنځو ته پیاده او په پښو تلل، دویم د لمانځه وروسته په مسجد کې کښېنستل، او دریم د ناخوښیو په حالت کې یعنی د یخ په حالت کې یا د مریضۍ په حالت کې یا بل داسې حالت چې هلته سړي ته اودس زور غواړي اودس تازه کول. دا 3 شان هغه شان دي چې ګناهونه معافوي او ملایکې د دې په اړه بحث او گفتگو سره کوي. چې اول د جماعت لمانځه ته پیاده تلل دا د انسان ګناهونه معافوي، او دویم د لمانځه وروسته بیا په مسجد کې یو څه ساعتکۍ کښېنستل انتظار کول دا ګناهونه معافوي، او دریم د ناخوښیو په حالت کې چې سړي ته اودس زور غواړي اودس تازه کول دا د ګناهو د معافېدو اسباب، او دا هغه 3 شان دي چې ملائک د دې په اړه خپل گفتگو مجلس سره کوي. بیا پیغمبر اسلام وفرمایل څوک چې دا پورتني 3 کارونه کوي نو د دې کس به ژوند او مرګ دواړه په خیر کې وي. د ګناهو څخه به داسې پاک سي لکه د مور څخه چې زیږېدلی وي. او بیا پیغمبر اسلام د الله جل جلاله د پوښتنې په ځواب کې وویل چې فرشتې بل په هغه شي کې بحث او گفتگو سره کوي چې د انسان درجې په لوړېږي، درجې په لوړېږي. هغه شان بیا 3 شان اول و خلکو ته خوراک ورکول، یعنی سخا کول چې خلک وږي خلک و مسکینان خلک و خپلو پردي هر څوک چې در باندې پیښ شو نو هغه سره د میلمستیا او د خوراک ترتیبات ور برابرول. دویم عام سلام اچول. عام سلام دا معنا چې که شناخته دی که ناولده دی که مشر دی که کشر دی که خپل دی که پردی دی نو سلام ورته ویل. او دریم د شپې چې خلک بیده وي د تهجد لمونځ کول. نو دا 3 شان هغه شان دي چې د انسان درجې په لوړېږي او ملائکې په لوړو اسمانو کې د دې په اړه باندې گفتگو او بحث سره کوي چې اول و خلکو ته خوراک ورکول، دویم عام سلام اچول، او دریم د شپې چې خلک بیده وي د تهجد لمونځ کول.
بیا الله جل جلاله راته وفرمایل چې دا دعا ووایه: اللهم إني أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي فإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. چې ژباړه یې داسې ده: ای الله، زه ستا څخه د طیباتو د پاکو شیانو سوال کوم او منکرات او ناخوښه شیان الله په ما باندې پرېږدې، او ترک د منکراتو سوال دسه کوم چې د ناروا کارو څخه مو وساتې، او حب المساکین د مسکینانو د مینې خواست دسه کوم چې د مسکینانو محبت را نصیب کې، او ان تغفر لي وترحمني د دې سوال دسه کوم چې الله ما ته بخښنه وکړي، رحم را باندې وکړي، وتتوب علی توبه مې قبوله کړي، او د دې سوال دسه کوم په ازارت فتنة فی قوم چې و یو قوم ته ستا د فتنې او د عذاب اراده سي فتوفني غیر مفتون، ما ته داسې وفات او مرګ راکړي چې هغه په فتنې کې نه یم اخته سوی. او پیغمبر اسلام وفرمایل چې دا دعا زده کړئ، زما د قسم په هغه ذات وي چې زما نفس د ده په قدرت کې دی چې دا حقه ده. او شاعر هم په خپله شعري ژبه باندې د پیغمبر علیه الصلاة وسلام دغه د معراج و سفر ته چې په دا روایت کې اشاره سوې ده د دې ستاینه کوي. فرمایي: د شمع رڼاګانې وي د خاص مکان لپاره، خو ستا د مخ رڼا ده د دې ټول جهان دپاره. ارمان مې دی پر زړه چې مدینه کې اوسېدلی، جونګړه مې کړه جوړه دغه ښار کې ځان لپاره. رانجي که مې د سترګو پاکه خاوره د یثرب سي، لوګی به ارمانونه کړم د دې ارمان لپاره. هر څوک ورته لارو کې اغزي کرل کفارو، هر څوک ورته لارو کې اغزي کرل کفارو. سپرلی د محبت سو د دنیا جهان لپاره، سپرلی د محبت سو د دنیا جهان لپاره. موسی کلیم الله و کوی تر ته رسېدلی، میلمه زموږ نبي سو په عرش لا مکان لپاره. اصحاب چې پرې قربان وو سوي لوی لوی پتنګان وو، زفر سر دي زار سه د هغه جانان دپاره. اصحاب چې پرې قربان وو سوي لوی لوی پتنګان وو، حسن سر دي زار سه د هغه جانان دپاره. اوس به د پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک د زړه مبارک ښکلا درته بیان سي چې د پیغمبر علیه صلات وسلام زړه مبارک په کم انداز کې ښکلا درلوده. نو د پیغمبر اسلام زړه مبارک څو ځله د عزتمنو ملایکو په واسطه بې له کومه درده خلاص سوی، او په زمزم او نورو مبارکو اوبو ښه صفا سوی، د ایمان او د پوهې او د سکون او د نرمۍ څخه ډک کړل سوی او بیا بند کړل سوی و. او د پیغمبر اسلام زړه مبارک د هر عیبه پاک ساتل سوی و، او حق قبلونکی زړی و، ښه یادونکی زړی و، داسې ښایسته او عجیبه زړی و چې لیدونکي سترګې او اورېدونکي غوږونه یې هم لرل. علامه سیوطي رحمه الله او علامه نبهاني رحمه الله د امام احمد او امام مسلم په روایت د حضرت انس رضی الله عنه څخه روایت کوي چې پیغمبر علیه السلام په ماشوموالي کوچنیوالي کې د ماشومانو سره لوبې کولې چې جبرائیل علیه السلام ورته راغلی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې واخیستی، بېسده یې کړی او بیا یې سینه مبارکه ورڅیرې کړه او زړه مبارک یې ځین راویستی، او بیا یې د زړه څخه یو ټوټه وینه راویستله او بیا وویل چې دا ستا څخه هغه د شیطان برخه ده، یعنی شیطان په دغه حصه باندې خپل واک لري. او بیا د پیغمبر اسلام زړه مبارک د سرو زرو په تشت او لګن کې د زمزم په اوبو پریولی او بیا بیرته په خپل ځای کې کښېښوی او سینه مبارکه یې ور وګنډل. نورو ماشومانو چې دا حال ولیدی چې پیغمبر علیه صلات وسلام سینه څیرې سول او خلک اخته دي، نو د پیغمبر اسلام رضعی مور بیبي حلیمې رضی الله عنها ته ورغلل. هغه یې خبره کړه چې محمد صلی الله علیه وسلم ووژل شو. کله چې هغه مبارکه راغله نو ویلیدل چې د پیغمبر علیه صلات وسلام د مخ بڼه او رنګ اوښتی و. خصائص کبرا او جامع معجزات او مسند احمد او صحیح مسلم او داسې نور کتابونه دا روایت نقل کوي.
او علامه سیوطي رحمه الله او نبهاني رحمه الله په حواله د امام احمد او دارمي او حاکم او بهقي او تبراني او ابو نعیم دوی ټول روایت د حضرت عتبه ابن عبدان رضی الله عنه څخه نقل کوي چې پیغمبر اسلام مبارک وفرمایل چې زما تربیت په بني سعد بن بکر قبیله کې سوی دی. یو ورځ زه او زما رضعي ورور په داسې حال کې د کور څخه راووتو چې د کوچنیو وریانو رمه راسره وه، خو د ځانه سره مو خوراکي توکي نه ول رااخیستي. پر لارې مې خپل ورور ته وویل چې ته ولاړ سه، د موره څخه مو څه خواړه راواخله. کله چې مې ورور ولاړی زه د دې وریانو سره پاته سوم. د څه وخت په تېرېدو سره چې ګورم 2 دانې تک سپین مرغان را روان دي. یوه هغه بل ته وویل چې دا هغه دی. هغه بل مرغه ورته وویل چې هو، خو په حقیقت کې دا 2 ملکې وې. پیغمبر اسلام فرمایي چې بیا دا دواړه په چټکۍ سره راغلل. زه یې ستوني ستخ وغورځولم، بیا یې زما نس را څیرې کړی، بیا یې زړه راویستی، بیا یې زړه سره څیرې کړی، 2 تورې حصې چکۍ وینې یې ځینې راویستلې، او بیا یوه هغه بل ته وویل چې هغه د واورې اوبه راوړه. بیا یې په هغو اوبو زما نس را پرېولی، بیا یې ورته وویل چې د ژلۍ اوبه راوړه. بیا په هغو اوبو یې زما زړه را پرېولی، او بیا یې خپل ملګري ته وویل چې ورسه سکینه راوړه، او بیا یې په هغه زما زړه را ډک کړي. سکینه د الله جل جلاله هغه خصوصي او ځانګړي انوار او رحمتونه دي چې د زړه ځلېدل، ډاډ او د زړه اطمینان په راځي. نو پیغمبر اسلام وایي په دغه سکینه باندې زما زړه را ډک کړي. او بیا هغه یوه مرغه و هغه بل ته وویل چې اوس یې زړه ور وګنډه. د نبوت مهر ټاپه ورباندې ووه. بیا هغه یوه و بل ته وویل چې دی د ترازو په یوه پله کې واچوه او 1000 امتیان یې په هغه بله پله کې واچوه. پیغمبر اسلام فرمایي چې ما او هغه 1000 کسانو چې کله په ترازو کې سره واچولو، نو ما و هغه 1000 کسانو ته کتل چې د ډېرې سپکوالي څخه دونه لوړ سول چې قریبه و پر ما رایله سي. زه وبېرېدم چې پر ما رایله نه سي. بیا دوی په خپل مابین کې سره وویل چې که د ټول امته سره وتلل سي دی به پر دروند سي. یعنې رښتیا هم د پیغمبر علیه صلات وسلام ایمان او ایماني تول هغه دونې دروند دی چې د ټول امت ایمان نسي پسې رسېدلی. بیا دوی ولاړې او زه یې پرېښول. بیا خپلې رضعي مور ته راغلم او دا قصه مې ورته وکړه. زه سخت بیرېدلی وم. دا فکر را سره پیدا سوی و چې داسې نه چې دماغي تکلیف راته پېښ سوی، خو مور مې راته د ډاډګیرنې دپاره دعا وکړه، او بیا یې دستي د سفر دپاره اوښ تیار کړی. زه یې پر کښېنولم، دا مې شاته کښېنستل، مخ پر مکه مکرمه یې و خپلې مور ته راوستلم، او بیا یې هغې ته دا پیښه بیان کړه. خو پر مور مې د دې قصې په اورېدلو باندې هیڅ بیره او ډار نه دی ښکاره سوی، ځکه هغې وویل چې ما یو نور ولیدی چې زما د بدنه څخه راووتی او د شام قصرونه او بنګلې په روښانه سوې. نو شاید د دې خوب تعبیر په پیغمبر علیه السلام باندې کړی. دا روایت هم ډېرو کتابو لکه خصائص کبرا او جامع معجزات، مسند احمد او سنن دارمي او مستدرک او دلایل النبوه او تبراني او ډېرو علماو نقل کړی دی. محترم اوریدونکو، څنګه چې وخت پای ته رسیږي د پیغمبر اسلام د بدني ښکلا او پاته بیان به پر روانو حصو کې واوري ان شاء الله تعالی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.